السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم عصمت علي او تاسو ګورئ آر ټي وي. ګرانو کتونکو، په 4 دسمبر د انډیا یو نوی فلم ریلیز کیږي چې د هغې نوم دی پانی پت. د فلم ډایرکټر دی استوش ګوارکر. دا هغه کس دی چې د جودا اکبر په شان یو تاریخي فلم هم د ډایرکټ کړی و او په هغې فلم کې تاریخي حقایق او کارنامې ډېرې زیاتې خرابې طریقې سره وړاندې کړې وې. او دا ځل یو وار بیا د احمد شاه بابا او د پانی پت دریم جنگ باره کې غلط او ډیر منفي پراپګاندا په فلم کې وړاندې کولو والا دی. په دې فلم کې د احمد شاه بابا رول سنجي دت کړی دی او په فلم کې احمد شاه بابا یو ډیر ظالم، عیاش او بدترین بادشاه ښودل شوی دی او دا ځکه چې هغه یو مسلمان بادشاه و او په پانی پت کې مرهټه هندوانو لا یو داسې عبرتناک شکست ورکړی و چې هغه تر اوسه د هندوانو هیر نه دی. همدغه وجه ده چې هندوستان هر ځل د مسلمانانو بادشاهان په یو غلط او بدی طریقې سره وړاندې کوي. ګران کتونکو، حقیقت د فلم نه بالکل بدل دی ځکه چې احمد شاه ابدالي بابا یو ډیر نیک، رحمدل او ایماندار مسلمان بادشاه و. احمد شاه بابا چې د موجوده افغانستان بانی دی، هغه ټول هندوستان فتح کړی و خو بیا هم واپس خپل افغانستان ته راغلی و ځکه چې احمد شاه بابا کې د اقتدار یا حکومت کولو څه شوق یا لالچ نه و. احمد شاه ابدالي د شاهي خاندان نه نو خو بیا هم په خپل مهنت او قابلیت یې بادشاهي ترلاسه کړې وه. احمد شاه ابدالي بابا په دې فلم کې څنګه ښودل شوی دی، دا ټول حقیقت به د فلم د ریلیز نه پس معلومیږي. خو معلومیږي داسې چې په دې فلم کې به هم د مسلمانانو او پښتنو اتل احمد شاه بابا یو نیگیټیو امیج وړاندې شوی وي. ګرانو کتونکو، موجوده نسل سره زموږ تاریخ نه بالکل نه خبر یو او د هندوستان او بالیوډ هر وار دا کوشش وي چې په څه طریقه د مسلمانانو خلاف منفي پراپګاندا او غلط تاثر دنیا ته وړاندې کړي. هندوستان او بالیوډ کله هم داسې نشي کولی او نه کول غواړي چې د نسلي او مذهبي تعصب نه بغیر یو تاریخي واقعه بالکل اصلي حالت کې وړاندې کړي. همدغه وجه ده چې دا ځل یو وار بیا هندوستان او بالیوډ یو غلط حرکت کول والا دی. خو د دې نه مخکې موږ ټول مسلمانان او پښتانه به د هندوستان دا کوشش ناکامه کوو او بالیوډ ته به دا مطالبه کوو چې که چېرې داسې قسم غلط او د حقیقت نه برعکس وي په دې فلم کې نو هغه دې ختم کړی شي. دې نه علاوه که چېرې فلم کې په غلط انداز او خرابه طریقه احمد شاه بابا وړاندې شوي وي نو دا فلم مکمل بین کول پکار دی او د فلم نه مکمل بایکاټ پکار دی او پاکستان، افغانستان او ټول مسلمانان ملکونو ته پکار دی چې د هندوستان سره په دې باندې خبره وکړي او ورته سخت وارننګ ورکړي شي. احمد شاه ابدالي بابا د ټولو مسلمانانو او خاص کر د پښتنو لپاره یو عظیمه هستی ده او د هغه باره کې موږ یو غلط لفظ هم نشو برداشت کولی. والسلام.